والولاء والولياء والأفات والأمر كسال سنة الرسول يا الله لا أسمعنا تقيمة المعارض قال ابن جلال كل الشكر كبير كان الوحدة الله من فتنة الزمان. په دې شرایطو کې د همدردۍ او د خواخوږۍ د اظهار ترڅنګ پکار دي چې هم په داخل کې داخلي تجاران، پانګوال او هم بهرني مرستندویه موسسې، نړیوال سازمانونه د ټولو سیاسي انګیزو څخه په ورهاخوا د افغانستان د وروستیو زلزله ځپلو سره مرسته وکړي، ځکه کوم ناورین چې رامنځته سوی دی دا یو لوی طبیعي او بشري ناورین دی. د هر ډول سیاسي انګیزو څخه پراخوا باید د افغانستان د دغې پیښې د ځپل سویو کسانو سره هر اړخیزې انساني او بشري مرستې ترسره شي. د پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې د قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره موږ نن راغلي وو، د قرآن شریف ختم وکړ او همداسې راتلونکي پلان لرو چې په کندهار کې د کندهار د فعال ځوانانو لخوا څخه یو خیریه صندوق او یو دانه خیمه هم د دوی لپاره مرستې راټولې کړو او خپله یې تر هغه ولایتونو، تر هغوی قربانیانو، تر کورنیو پورې ورورسوو. پژواک خبري اژانس د پیښو رښتینې هنداره